معمولا انسانان د دوه شیانو په اړه ډیره اندېښنه کوي، یو مرګ او بل روزي. دغه انسانان په دې نه پوهیږي چې دغه دواړه شیونه تقدیري دي او انسان پکې واک نه لري. دواړه د الله تعالی په واک کې دي، دواړه د غیبي مسایلو پورې تړلي دي. روزي کې یوازې ستا حرکت دی، برکت د الله تعالی په لاس کې دی. تقدیری مسأله ده. روزي الله تعالی ورکوي، الله تعالی یې اخلي. مرګ هم همداسې، کله چې د نیټه پوره شوه هیڅ شی تاسو نشي بچ کولی، نو بیا ولې په داسې څه په اړه اندېښنه کوي چې ستا په واک کې نشته او ته پکې هیڅ رول نه لري یا هیڅ واک پکې نه لري، الا دا چې په روزي کې ته حرکت کوي او برکت الله تعالی درته پکې اچوي. په دې شیانو باندې ځان مه ځپه، اندېښنه مه کوه. ډېر انسانان شته چې د روزي په اړه داسې اندېښمن وي، د خپل ژوند د امنیت او د خپل ژوند د پای په اړه دومره اندېښمن وي چې له خپل حاله خوند نه اخلي. په کوم حالت کې چې له دې خوند واخله، له دې ګټه واخله، راتلونکې سبا او بله ورځ په اړه اندېښنه مه کوه. ځکه الله تعالی باندې توکل وکړه، دغه توکل به ته په هر څه باندې بریالی کړي، په هر څه کې به دې بریالی کړي. په هغه څه کې چې ته واک نه لري، ستا پکې مداخله نشته یا ته بدلولی نشي، په هغې باندې اندېښنه مه کوه، ځان مه ځپه. ځکه ځان ځپل دی تاوان دی او ګټه پکې نشته او هیڅ بدلولی نشي. خو د روزي دپاره باید کوشش وکړي او له الله تعالی پکې مرسته وغواړي. الله تعالی به انشاءالله ستا په روزي کې برکت واچوي. که لږه هم وي، برکت که پکې واچول شو ډیره ده، خو که ډیره وي او برکت پکې نه وي هیڅ ده. د روزي د برکت فکر کوه. الله تعالی نه همیشه سوال کوه چې روزي درکړي، خو برکت سره. او دغه روزي په داسې کارونو باندې وکاروه چې مصرف یې کړه چې آینده کې په آخرت کې یا له دې دنیا وروسته او په دې دنیا کې هم تا ته ګټه کوي. خیر ښېګڼې کارونه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.